السلام علیکم. تاسو ګورئ باسین خبر. زیم شاهد جان زیب د خبرو سرټیکي. د پاکستان او د روس د قومي اسمبلۍ ترمنځ د تعاون هغه تاریخي معاهده د سپیکر ایاز صادق او د روسي ډوما چیرمن ترمنځ معاهدو باندې دستخط د تعلقات مضبوط کولو باندې اتفاق. د چیمپئن ټرافي او پاکستان کې کیږي کنه. آئی سی سی بورډ اجلاس په نن فیصله کوي. د آئی سی سی چیمپئن ټرافي اړه اهم فیصله به نن وشي. د پی ټی آی مظاهره په اسلام آباد کې د سکیورټي انتظامات لپاره 50 کروڑه روپۍ لګېدلي. په اسلام آباد کې سکیورټي انتظامات لپاره د تحریک انصاف 3 ورځې احتجاج د قومي خزانې ته 50 کروڑه روپو نه زیات نقصان رسېدلی دی. د خبرو تفصیل. د پاکستان او روس قومي اسمبلۍ ترمنځ د تعاون هغه تاریخي معاهده سپیکر ایاز صادق او روسي ډوما چیرمن ترمنځ د معاهدې باندې دستخط د تعلقات مضبوطولو باندې اتفاق. د روسي فیډریشن وفاقي اسمبلۍ هغه ایوان زیري ډوما او پاکستان قومي اسمبلۍ ترمنځ پرون ورځ په ماسکو کې د تعاون سره متعلق انسداد دهشتګردۍ د خوراک حفاظت او رابطې په اړه تاریخي معاهدو باندې دستخط وشو. په روس کې د پاکستاني سفارت خانه نه جاري شوې اعلامیې په مطابق سپیکر قومي اسمبلۍ ایاز صادق او روسي هم منصب ایوان زیري ډوما چیرمن وایچیلف وولډن دستخط وکړو. د دې معاهدې مقصد د دواړو قانون سازي ادارو ترمنځ تعلقات ډیرول، د کمیټو، کمیشن او پارلیماني ګروپونو په ذریعه مستقل تعاون هغه طریقه کار ساتل دي. په دې موقع سپیکر ایاز صادق د روسي ایوان زیري ډوما چیرمن ته د پاکستان دورې دعوت ورکړو چې هغې دا دعوت قبول وکړو. دواړو مشرانو 2025 کې په ماسکو کې د سپیکرانو د کانفرنس څلورم اجلاس په منعقد کولو باندې اتفاق وکړو. د چیمپئن ټرافي په پاکستان کې کیږي کنه. د آئی سی سی بورډ به اجلاس نن فیصله کوي. د آئی سی سی چیمپئن ټرافي په اړه اهم فیصله به نن وشي. چیمپئن ټرافي په پاکستان کې کیږي او کنه دا هغه ټورنمنټ به وشي کنه. آئی سی سی به د پاکستان خبره ومني او که د هند ملاتړ به کوي. د بورډ به اجلاس په نن کیږي. هر څه به واضح شي. پاکستان د اجلاس نه مخکې د ټرافي قابل قبول فارموله غوښتلې ده او پی سی بي مشر محسن نقوي د پاکستان واضح موقف آئی سی سی ته بیان کړی دی. محسن نقوي ویلي موږ به هر څه وزخمو خو خپل عزت باندې به خبره نه راولو. د پی سی بي لخوا د چیمپئن ټرافي ټول انتظامات تقریبا مکمله شوي دي. د حوالې سره آئی سی سی نن 29 نومبر باندې بورډ اجلاس راغوښتلی دی. آئی سی سی ترجمان تصدیق کړی دی چې دا اجلاس په آنلاین کیږي او ټولو بورډ ممبرانو ته د اجلاس ایجنډا لیږلې شوې ده. د پی ټی آی مظاهره په اسلام آباد کې سکیورټي انتظامات لپاره 50 کروڑه روپۍ لګېدلي. په اسلام آباد کې د سکیورټي انتظامات لپاره تحریک انصاف 3 ورځې احتجاج د قومي خزانې ته 50 کروڑ روپو نه زیات نقصان رسېدلی دی. د کنټینرونو کرایه 15,000 انسو ګیس شیلونه، ربړ ګولۍ او ټوپکونو په خریدارۍ کې 3 کروڑه 28 لک روپۍ لګېدلې شوي دي. په دې طرز کې د اسلام آباد په ټولو ضلعو کې وفاقي پولیس، پنجاب پولیس، سند پولیس او اف سی سره مجموعي تعداد 2000 افسران او اهلکارانو د 30 نومبر نه 26 نومبر پورې تعیناته شوي. د دوی خوراک، غرمې او د شپې ډوډۍ، پولیس ګاډو، پټرول او ډیزل سمت نور اخراجاتو لپاره 18 کروڑه روپۍ مختص شوي. پی ټی آی ډي چوک په احتجاج په موقع باندې ضلع اسلام آباد کې 40 مقامات حاصل کولو لپاره مجموعي طور پر باندې 800 نه زیات کنټینر لګول شوي. په دې کرایه کې 2 کروڑه 28 لک روپۍ لګولې شوي. د پولیس سرچینې وایي چې په ربړ ګولو او 500 ټوپکونو باندې مجموعي طور پر 11 کروڑه روپۍ لګولې شوي دي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.